دا بعضې کسانو اوازې ګډې کړې دي، پروازونه بیرته بندېږي د افغانستان د هغې خوا. نو دې اړه که دې لږ معلومات راکړو ډېره مهرباني به دي. د میسیج خو مو واورېده که نه؟ نو دغه پوښتنه صرف یو د ورور نه ده پوښتلي، د زیات شمېر کسان روزانه زما څخه پوښتي، وایي چې ما یو چا نه واورېدل یا یو چا راته وویل او یا خپله یې سوچ کړي چې ګواکې پروازونه بندېږي. نو زه نه پوهېږم چې دغه افواوې څوک خپروي او تاسو څومره په اسانۍ سره پرې باور کوئ. که دا پوښتنه یو دوو کسانو روزانه پوښتلی خو صحیح به وه، ما ته به ضرورت نه وي پېښ شوی چې اوس تاسو ته ویډیو پې جوړوم. خو د یو د دوو کسانو نه ده، تېرې یو دوو هفتو راهیسې روزانه زیات شمېر کسان رانه دغه پوښتنه پوښتي چې ګواکې افغانستان ته پروازونه بندېږي یا د افغانستان څخه پروازونه بندېږي. دا خبره حقیقت لري او که نه؟ نو دوستانو زه به تاسو ته ووایم چې همیشه لږ خپل هم سوچ کوئ. د داسې خلکو خبرې چې یا ماته ملګري وویل یا ستا ملګري به کوم بل چا نه اورېدلي چې پروازونه بندېږي، نو دا خبره خو هېڅ حقیقت نه لري او نه تر اوسه پورې داسې څه شته چې د کم پروازونه چې کېږي روزانه د افغانستان څخه بهرنیو هېوادونو ته چې ګواکې دا دې بند شي، داسې خو هېڅ هم نشته. نو تاسو ولې دومره په اسانۍ سره د دې خلکو خبره منئ؟ ولې لږ خپله سوچ نه کوئ چې ښځه صحیح ده، خو راته وویل چې پروازونه بندېږي، ولې بند شي؟ څه وجه ده؟ د وطن حالات خراب دي، هوایي ډګرونو کې کومه ستونزه ده یا شرکتونو کې کومه ستونزه ده، داسې خو هېڅ هم نشته. نو بیا ولې بند شي؟ بې وجه خو نه بندېږي. پروازونه بندېدل خو په عادي ستونزه باندې نه دي، د یو غټه ستونزه یي چې رامنځته شي هغې له وجې بند شي. خو الحمدلله داسې خو هېڅ هم نشته. نو ولې تاسو داسې سوچ نه کوئ؟ خیر، هغه ملګري چې دغه افواوې خپروي، یو د دې پروازونو خبره خو نه ده، نوره مختلفې خبرې دي. کله کله ما ته میسیجونه راشي ویل چې مونږ ته بعضې کسان وایي چې یو کلنې ویزې چې د اوس په الحال په داخل اماراتو کې کېږي ویل چې بندي شوي دي، بعضې وایي چې همدغه ویزې 2 کلنې شوي دي، بعضې څه وایي بعضې څه وایي. نو نه پوهېږم چې تاسو ولې دومره په اسانۍ سره د خلکو خبرې منئ، یا چې بل چا خبره کړې نه وي او تاسو لسو کسانو ته رسولي وي. خو لږ خو سوچ کوئ چې دا خبره به حقیقت وي او که نه. نور نو نه پروازونه بندېږي او نه داسې څه شته چې ګواکې د پروازونه دې بند شي، خو بس یوه خبره ده چې د ټکټونو به یې نه راکمیږي. څه به ووایو؟ نور هم په الله سپارم. د الله په امان.